السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره دلته زمونږ په ځای کې داسې رواج دی چې یو زمیندار یا دیقان څه وکړي ځمکه کې، نو بیا بل سړی ورته کاد او سره د پاره پیسې ورکوي یا د شمسیانو د پاره پیسې ورکوي او ورته اخلي په دې نیت باندې چې دا فصل دی ورسېده دا به په ما خرڅوي. نو جناب محترمه که دې کې بیع کړې وي او تعین یې پکې کړی نو بیا خو دا بالکل جایز د دې ته بیا بیع السلم وایي. بیع السلم ته بیع آجل بعاجل وایي چې مؤجل شی نیټه دار شی په نغدو پیسو فی الحال واخلي یا په نغدو سامان واخلي. خو دې کې شرط دا دی چې بیع به پکې کوي، تعین به ورکې کوي. که هغه وخت کې اوس مثلا داسې خبره به ورسره وکړي چې یاره غنم دې کرلي، د غنم دپاره څومره کاد او فصل او سر او چې څه شی په کار یا به زه در کوم، خو چې غنم څنګه ورسېدل نو په 200 روپۍ من به زمایي مثلا. بس دا غنم بیا د دې سړي دي چې کله دا غنم ورسېدل که هغې وخت کې په 300 روپۍ منه مو دا د په 200 دي او که هغې وخت کې په 80 روپۍ منه مو دا په 200 اخیستي، نو بیا ګټه او تاوان پکې شته. او که نه دی اوس ورته صرف پیسې ورکړي بیا ورته ووایي چې نه معامله او بیع به بیا هغه وخت کې کوو، دا بیا سود دی. کل قرض جر نفعا فهو ربا حدیث دی په دې کې. دا د پیسې دته بیا قرض ورکړي دي او هغه به بیا ځان پسې ګټه راوړي. ګټه دا ده چې هغه وخت کې به دی ورته بیا د خپلې طبع موافق ریټ لګوي چې په دومره به یې راکوي. نو که داسې کار ورسره کوي نو دا یقیني بیا سود دی، هېڅ مسله پکې نشته. خو که نه داسې کړي چې فی الحال ورسره بیع ختمه کړي چې یاره مطلب اوس دا تاسو سره په کار وه، بل شی دې په کار وه، دوی دې په کار وه، یا دې بل څه قصه په کار وه، هغه به زه درته اوس اخلم، یا دې مزید نغدې پیسې په کار وه یا به در کوم، خو لیکن مناسب په 200 روپۍ من زما دا غنم شو مثلا. بس که هغه وخت کې په 300 زما په 200 دي او که هغه وخت کې په 1.5 زما په 200 دي، نو دې ته بیا بیع السلم وایي. دا بیا جایزه د شریعت کې. السلام علیکم ورحمت الله.